چې د انسان تقدیر لیکل شوی دی او د انسان نه 50,000 کاله مخکې دا لیکل شوی دی، بلکې د مخلوق د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د هر انسان عمر ولیکل شو، داغه رزق ولیکل شو، داغه نیکبختی او بدبختی ولیکل شوله. نو چې کله دا موتا پس ارڅ لیکل شوی دی، یو حدیث کې یو صحابي تاسو کو ففیم العمل یا رسول الله، نو دی عمل ته پکې وسه ضرورت دی اې د الله نبی. مونږ پس غزمنګ د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې ارڅ لیکل شوی دی، که زه صحیح ما هغه مرا پس لیکل شوی، که زه بدیم هغه مرا پس لیکل شوی دی. نو په دې باندې ځان پوهه کوي یو د تقدیر معنا دا په ذهن کې ځان سره کې دی. تقدیر ویلې شي علم الله السابق، دی یو شی باره کې د الله تعالی علم، د هر څه باره کې د الله تعالی علم موجود دی. که څه موجود دی دا غي باره کې الله سره علم شته، او که څه موجود نه دی آینده کې به موجودیږي دا غي باره کې د الله تعالی سره علم شته. نو دا د الله تعالی علم دی زما استاد عمل په باره کې. او بعضی انسانانو ته الله تعالی فراست ورکړي وي او خيارتيای ورکړي وي، هغه ډیر پوي وي. د دې مثال داسې دی لکه یو سړي باره کې یو خيار سره وي چې لکه د افغان کې سره خو بار ته روان دي، دوبۍ ته روان دي، کویت ته روان دي، بل ملک ته روان دي د مزدورۍ د پاره، خو دا ماته د ټینګ نه ښکاري او ټیک دا مېش پس برات دار تختی او کالم نشي تیرولې اقشان اوشي. نو هغه ته ویل چې دا هغه خيارتیا الله تعالی پیدا کړی دی او الله تعالی دومره عقل ورکړي چې یو انسان ته وګوري داغه اندازه لګولې شي، داغه هغه چې کومه طاقتونه ته الله تعالی پکې چولي، کم صلاحیتونه پکې الله تعالی ورکې چولي، هغه معلومولې شي. نو به الله تعالی خو د کائنات خالق دی، هغه علیم بذات الصدور دی، زما وستا د زرنو پرازونو باندې خبر دی. نو د هر شي باره کې الله تعالی سره علم دی بالکل، لیکن تا ته داغه سره اختیار هم در کړی دی، کته د هدایت په لار ازي او کته د گمراهۍ په لار ازي. موتا الله تعالی مجبوری محض نه پیدا کړی چې خامخا دا کار وکاو او د پاسه را باندې کوتک نیولې شوی، نه نه موتا آزاد پر خودلې شوی یو. کو د جمعه ته موتا راتلو هم زما وستا اختیارو، او کور کې پاتې کیدو یا روزګار کې پاتې کیدو یا خود پاتې کیدو هم زما وستا اختیارو. بشرط بناسوي دکان کې بناسوي یا بکور کې ناسوي یا بم خوراک کولی یا بچکر ته وته وي، موته د جمعه ترالو په خپل اختیار باندې رالو، دغه اختیار استعمالول ماته الله تعالی را کړي. نو پدې به ماته الله اجر هم را کوي، ځکه د خپل اختیار ما په خپل استعمال ک او ما خپل اختیار صحیح استعمال ک. نو په حدیث کې صحابي تاسو کوي چې انسان پسې ارڅ لیکل شي وي دي ففیم العمل یا رسول الله، نو دا عمل د څه د پاره دی؟ نبی پاک علیه الصلاه والسلام ورته ډیر بهترین جواب ورکا، وی واره دا خبره چې څوک الله تعالی د څه د پاره پیدا کړی دی، یو انسان د جنت لپاره پیدا کړی دی، نو دا د جنت په اعمالو کې الله تعالی استعمالي، د جنت اعمال ورته الله تعالی اساني، د جنت اعمال ورته الله تعالی په سوچ او فکر کې اچي، دا خسته عمل کوي، منځونه کوي، روجی نشي، ذکر اسکار کوي، د حرامو نه ځان ساتي، د بدکارو نه ځان ساتي، د غیبتونو نه ځان ساتي، د دروغ ویلو نه ځان ساتي، دا ځان پاک کوي، ځکه الله تعالی د پاک زی د پاره دا منتخب کړی دی او د انتخاب الله تعالی د جنت د پاره کړی دی. الحمدلله زما استا د الله تعالی نه امید ده چې موته د پاره جنت لیکلی، ځکه طاعات کې مستعمالي، عبادت کې مستعمالي، منځونو کې مستعمالي، ذکر اسکار کې مستعمالي، د خپل وس مطابق صدقې ورکولو کې مستعمالي. ک الله تعالی د حج عمره توفیق راکا غي ته بمزو دا غینم د الله تعالی نه امید دی، د الله تعالی نه ختمه ده، الله تعالی به راکې د ټولو کې به استعماليږي. او دغه شان نبی مهربان دی او فرمایل ک یو انسان الله تعالی د جهنم د پاره لیکلې، نو دته به د جهنم کارونه اسانيږي، دا به د جهنم اعمالو کې استعماليږي، دا به د جهنم په سوچ او فکر کې وي او هغه اعمالو کې به وي، دا به منځونه نه کوي، دا به روجي نه نيسي، دا به ذکر اسکار نه کوي، دا بغلا کوي، دا به گناهونه کوي، دا بدکارې نه کوي، دا مسلمانانو ته اذیتونه او تکلیفونه رسي، نو انجام به د تباہی شي، انجام به د بربادي شي. په دې خوشاله شي چې موته الله تعالی نیکان پیدا کړیو، عبادت گزار پیدا کړیو، منځ گزار پیدا کړیو، د روجی نیولو والے پیدا کړیو، ذکر اسکار کولو والے پیدا کړیو،
د قرآن تلاوت کول ولای پیدا کړي په دې باندې خوشحالي پکار ده. نو الله تعالی نه بدا دعا هم کې چې الله په عبادت کې می استعمال کړي، یا الله جنت را ترا کی، زما د ایمان حفاظت وکي. د الله تعالی نه مونږ نن دنیا غواړو چې الله پاک حلال مال راکي، بچی راکي، د چا بیبی نه یا الله بیبی راکي، یا الله د قرض نه اخلاص کی. لیکن دا دعا به ډېر کم خلک کوي چې الله 5 وخت مونږ پابند مې وګرځي، د ذکر او اذکارو پابند مې وګرځي، ستا د نبی پاک د اخلاقو په شان دي اخلاق راته نصیب کی، داغه د اعمالو په شان اعمال راته نصیب کی، زما بچیم دیندار کی، زما کور ولم دیندار کی، زما مور او پلارم دیندار کی، زمون ټول کور په دین باندې آباد کی. دا دعاګانې ډېر کم خلک غواړي. او اصل شی دا دی انسان چې الله تعالی پیدا کړی دی د دوه حصې دي، یو د ظاهري ډانچه او بدن دی، دا د غوښو نه جوړ شوی دی، د وینو او هډوکو نه جوړ شوی دی. د دپاره ظاهري غذا پکار ده، کومه چې دنیا کې ده دا به خوراک کوي، دا به څښاک کوي، چې بیمار شي دا به علاج کوي. دې سره به دا بدن فټ فاټ وي. دویم په دې بدن کې روح دی، هغه روح د الله تعالی په امر باندې راغلی دی، د هغې تعلق الله تعالی سره دی، د هغې دپاره غذا عبادت دی، د هغې دپاره ذکر دا د هغې دپاره غذا ده، د هغې دپاره غذا د الله تعالی یادول دي. څومره عبادتونه دا د روح غذا ده. او دې سره به ستا روح مطمئن کیږي، ستا روح به آرام ورته حاصلېږي. الله تعالی یو مقام کې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، وی خبر شي د الله تعالی په یاد او د الله تعالی په ذکر به ستاسو زړونو ته اطمینان ملاویږي. کته وی چې زه خوشاله شم ټینشن او پریشانی کې نه یم، نو یو علاج دا غي دا دی چې ته څه کوه، ذکر کوه، درود شریف وایا او دې لپاره خاص ټیم ورکا. نن مونږه د ارس د لپاره ټیم وي لیکن د عبادت د لپاره ټیم نه وي.